إلا أنا فاعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مشرانو کشرانو رونو، مسله د توحید یو ډیره زړه مسله ده. په دې باندې نن دا خبره او دا تشریح کوو چې په موجوده دور کې چا هم د توحید مسله پورته کړې ده. د توحید مسله صرف دې ته نه وایي چې الله ومني، توحید صرف دې ته نه وایي چې صرف کلمه ووایي. توحید الله یو منل، د تمامو شریکانو او د عیوبو نه پاک منل، او الله چې څه جایز کړي امتثال الاوامر و اجتناب عن النواهی. سچ دا اللہ اوامر دی آغا علی الرأس والعین منی او کمونا چی اللہ منع فرمائے دا آغا پریدی آغا حرام او نجائز بولے. پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک دا دربار نا چی سر اوڑی دی او امت تے سچ پریخی دی آغا طول برحق منل او پاگے باندے عمل کول، او داغے خلاف کا تمام دنیا صف آراوی، تمام کائنات صف آراوی. یو طرف تا 313 نہتے مسلمانانوی او بل طرف تا پزرگنو فوجونی، او یو طرف تا مسلمانان صرف 1.5 کسانوی، بل طرف تا 1,00,000 یا 1,50,000 فوجوی. بیا با ہم تد یکیو اللہ حکم منے، او یکیو اللہ تابیداری بکے، او یکیو اللہ عبادت بکے، او کلمہ دا حق دا ہر بادشاہ، دا ہر ظالم، دا ہر جابر، دا ہر منکر پا مخ کے پدا سے الفاظ باندے بوئے چی کچر استا وین تلیگی، ستا عزت تا توانوی، ستا ننگ و نموس تا توانی پدے ہر سباندے بودنگے. دا سمیہ سنت بجوندی کے چی ابو جہل یا نورو کافرانو ونیوا او یو پخای پر یو اوخ پس وطاڑلا، بلا پخای بل اوخ پس وطاڑلا، او پا مینس کے ورطا برچو والا ورطا ویوی چی دا یو خدای دیتا مانا خلاص کی، او تدا سے او آیا چی دا مسئلہ برحق ندا، دا پلارو دا نک دین طرف تراشا، دا ټول تکلیفونا با پا یک کیو دم باندے ختم شی. آغا ہوئے چی نشی کی دے سر نہ تیرہم، عزت نہ تیرہم، مال نہ تیرہم، زندگی نہ غارم، ما دا کلمہ ویلے دا چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کچرے دا خباب پشان او اندارنگی دا نورو صحابہ کرامو پشان پا تپتی گرم و ریگو باندے دے سملئی، یا تال چڑے رواخلی تیکے در نبی لئی، یا دا خباب پشان تاب وصلیو پدار باندے وخی جئی. بیا با ہم توائے چی اللہ تمام انبیاء اولا دغا کلمہ را لے گلے وا زما دے پا خدای باندے قسم وی، لار خفکیگی خفدی شی، تر خفکیگی خفدی شی، رشتہ دار نرازکیگی نراز دی شی، مانا صرف چیو کیو اللہ راضی وی. دے دنیا تزا اللہ پاک صرف دخپل رضا مندے دا پارا را لے گلے. اللہ مالا امر دا کرے رے چی اے بندہ ما راضی کا کلچ چی زتا راضی کرم طول کائنات بستا غلامی، نو زدہ اللہ دا راضی کولو دا پارا راغلیم. مخلوق کا ناراض کیگی ناراض دئی، سارا جہان ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کریے فیصلہ کہ کیا کیا کرنا اور کیا کیا نہ چاہیے. اللہ راضی کا تمام دنیا دے ناراض ہے. من کان للہ کان اللہ لہو. کلچ تخفل زان اللہ تا وقف کے
کله چې خپل ځان د الله په دین باندې قربان کې، کله خپل وینه د الله په دین باندې تویا کې، کله خپل عزت په الله په دین باندې تباہ او برباد کې، نو الله بستاشي. کله چې خدای ستاسو ټول کائنات ستاسو، کله چې الله ستاسو ټول کائنات ستا غلام دی. لیکن موجوده وخت کې دا مسله، دا د توحید مسله، دا بے غباره مسله، دا بے شک و لا ریب مسله، دا متفق علیه مسله نن مختلف فی جوړه شوې ده. نن دې ته شر ویلې شي، نن دې ته شر پسندي ویلې شي، نن خلق دې مسلې ته د شر مسله وایي، نن خلق دې مسلې ته وړې وړې مسلې وایي. کده د خور مور ته چا سترګه والی وی غټه خبره ده، بی عزتی زما شوې ده، والله کې زه په پسونو پرېږدم، والله کې زه په مرګ پرېږدم، والله کې په ژوند پرېږدم. کچرې د ده پارټۍ ته تاوان دی، دی په هیڅ قسم قیمت باندې نه معاف کوي. که د ده عزت ته تاوان دی، که د ده معمولی غونې دولت ته تاوان دی، دی په هیڅ طریقه نه غړېږي د هغه دشمن نه. ولې کچرې چا د الله د یووالي مسله وکړه، چا د الله د وحدانیت مسله وکړه، چا د الله د سبحانیت مسله وکړه چې اے خلقو په زبان وایه چې لا اله الا الله، بار کارونم د الله نه مخالف دي، په زبان وایه چې لا اله الا الله، عمل دې د دې تکذیب کوي. بار وایه چې لا اله الا الله، دنه دي هزار بوتان په زړه کې کېنولي دي، ظاهر کې قبلې ته ولاړې، سجده خلق لوي چې الله ته لګوم، لیکن تا ډیرو اعمالو نه دا پته لګي چې تا الله ته سجده نه بلکې مخلوق له سجده لګي. ته د الله رضامندي نه بلکې د مخلوق رضامندي دې مد نظر ده. نو کچرې څوک دا مسله وکي، څوک وایي دا پنځپیری دی، څوک وایي دا وهابي دی، څوک وایي چې نوې دین راوړی دی، څوک وایي قوم کې تفرقه پیدا کړه، څوک وایي نوې مسله وکړه، څوک وایي په وړو وړو خبرو اختلاف پیدا کړ، څوک وایي چې په کور کې پلار او زوی جدا جدا کړل، څوک وایي ښځه او لور بچي جدا جدا کړل. هر قسمه تان او تشنیع کیږي، هغه سړي ته قسمه قسم ګوتې اوږدولی کیږي. نن د الله دې کتاب نه دا تپوس کوو چې اے د الله کتابه دا مسله کله راغلې وه؟ آیا دا مسله 1400 کاله مخکې راغلې وه که نه دا مسله 1 کروڑ کال مخکې راغلې وه؟ دا مسله آدم علیه السلام سره اړه لري که نه دا مسله د آدم نه مخکې هم وه؟ د الله وجود اوس پیدا شوی دی که نه دا وجود همیشه و همیشه به وي؟ الله دا مسله صرف دی امت ته رالېږلې ده، که نورو امتونو کې هم دا مسله وه. دا ګوته صرف نن پنځپیري ته اوږدېږي، که دا ګوته دې نه مخکې هم چا ته اوږده شوې ده، دا لعنته نن په دې مولیانو باندې ویلی شي، که دې نه مخکې هم په چا باندې ویلی شوی دی. دا د غیبتونه صرف نن دې یو جماعت پسې کېږي، که نه دې نه علاوه بل چا پسې هم دا غیبتونه شوي دي. ما او تا ته نن بې عزت په نگاه سره خلک ګوري، ته په دې سوچ کې چې مړه هسې مې په دې مسله ځان بدنام کو، زه په دې سوچ کې یم چې هسې مې ځان بدنام کو، بل زما ملګری په دې فکر کې ډوب دی چې هسې م دې جماعت له پتللو باندې ځان بدنام کو. حکومت کې هم بدنام، پښتو کې هم بدنام، مور و پلار په مخ کې هم بدنام، د کلي مشران هم بېګار، ټول خلق خفا وایي چې دومره ډېر د الله جماعتونه دي، ټول د الله کورونه دي، ټول د الله په نوم باندې موسوم دي، بل جماعت له ولې نه ځي، صرف د یو جماعت ته لیدلی دی، صرف د یو جماعت کې ستا مونځ کېږي. نو زه او تا احساس کمترۍ کې مبتلا یو، ما او تا ډېر زیات غلط فهمۍ کې مبتلا یو، ما او تا په دې باندې فخر و غرور پکار دی، ما او تا له په دې مسله باندې ډېر زیات فخر پکار دی چې الحمدلله ثم الحمدلله. دا داسې مسله نه ده چې نن یې زه کوم، دا داسې مسله نه ده چې صرف جناتو کړې ده، دا داسې مسله نه ده چې صرف فرشتو منلې ده، تمام کائنات منلې ده. ونې او بوټي د الله توحید بیانوي، غنې او ونې د الله توحید بیانوي، کاڼي او بوټي د الله حکمونه مني، او جناتو هم د الله د شرک نه تنزیح بیان کړی دی، فرشتو هم د الله وحدانیت بیان کړی دی. په روی زمین باندې صرف انسان نه بلکې هر مخلوق د الله وحدانیت بیان کړی دی، صرف انسانان عام نه، اولیاء هم بیان کړی دی، انبیاء هم بیان کړی دی، فرشتو هم بیان کړی دی. الله نه توقعات د شیطان هم شته دي، شیطان هم چې سوال کړی دی الله ته یې کړی دی، شیطان هم چې کله پورې د مدد غوښته دی الله نه یې غوښته دی. نن زه ته الله کلمه وایو،
د توحید کلمه وایو د الله د وحدانیت دعویدار یو دا غي باوجود اعمالم شرکی زما استا کردار شرکیہ زما استا افعال شرکیہ زما استا منز کے شرک عبادت کے شرک نظر کے شرک ہر یو شکی زما استا شرک دے کہ کم عالم تا توئی چھ دا شرک دے میں کوا وہی دا خو اشرار دی دا خو پنجکریان دی وڑو وڑو خبرو باندی جگڑی جڑی نو نن دے قرآن مجید پہ حوالہ باندے صرف دا معلومات کو کہ آیا دا مسئلہ انبیاء کرے دا او کنے دا کرے او بیا انبیاء تخلقو غاڑلا دا گلونو عمیل اچولے رے کنا دا سپلیو عمیل اچولے رے خلق ورطا حیاک اللہ ویلی دی کہ خلق ورطا مرد آباد ویلی دی خلق ورطا جزاک اللہ ویلی دی کہ خلق ورطا سکنزلی کری دی خلق ورطا شاباش ویلی دی کہ خلق وربانی دا کانو گزارون کری دی نن بدا اللہ کلام نا دا دی مسئلے تا پوچھ کو دا اللہ کلام با منگل دا دی جواب رکھئی اور بیا با کلی کے قوم کے کور کے بار دن ہر زے کی دا ملیانو ندا تپوس کو کہ مسئلہ خطا وڑا بولے قرآن مجید پا پل پل ذکر کرے را اللہ فرمائی کائنات میں دا توحید دا مسئلے دا پارات پیدا کری دی قیامت بہلا را ولم پا دی دنیا باندے کلچی سوک دا اللہ دا یوالی کلمہ نوائی قیامت با عمر نقائمی گی کہ ترسو پوری پروی زمین باندے دا یو اللہ عبادت کولو والا شتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعتو حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ ترہق وقت پوری با قیامت اللہ نقائمی کہ ترسو پوری روی زمین باندے دا یو اللہ نما غستلو والا سوک وی کلچ دا یو اللہ نما غستلو والا سوک نوی کلچ دے مسئلے تا خلق ورا مسئلہ ہوائی کلچ دے مسئلے تا خلق خصیصہ مسئلہ ہوائی کلچ دے مسئلے تا خلق دا شر مسئلہ ہوائی یا اللہ فرمائی ما دنیا دا دے دا پارا پیدا کرے را ما کائنات دا توحید دا پارا آباد کرے اس پا مخلوق کی دا دے اہلیت پاتے نش لہذا بیا با دنیا ہم اللہ ورانے نو اللہ نا دا دے خبر تا پوس پکار دے کہ دا کلمہ دا توحید دا مسئلہ دا توحید کم وقت نہ شروع ہوا کم وقت پوری بئی اور دا چاچا کرے وا اور دا دے مسئلے کو ان کو تا خلق و سس پہ غور نہ کری اور آیا ہاگا مسئلے کی چی پہ غور چالا شوے دے آگا سڑے پہ غلط ہو کا قوم پہ غلط ہو آگا دے یو اللہ نما غسطلو والا خلق ڈیرو کا مخالفت والا ڈیرو دا یو اللہ دا وحدانیت والا خلق ڈیرو کا دا شرک و دا بدعات والا خلق ڈیرو ننداہم یو شبہ پیدا کی گی ہر خلق ہر سڑے دا وئی کہ یو طرف تا ٹول قوم دے یو طرف تا 1000 ملیان دی بل طرف تا یو یادویا لس کسان دی نو چرتا ڈیرو چرتا لگ دا نسمیگی قرآن نبدا دے تپوس کو چید اللہ کتابا کلچ استاد وحدانیت مسئلہ رغلی دا یو کس پر تکڑی دا کہ 1000 پر تکڑی دا یو کس مخالفت کڑی دے کہ 1000 مخالفت کڑی دے چاچتانو تشنیف انبیاء ہوئے انبیاء کے غلطیانے ہوئے کہ قوم کے غلطیانے ہوئے دا موحدینوں کی نجائز حرکات ہو کہ منکرینوں کی نجائز حرکات ہو دا دے خبر تپوس بنن قرآن کریم نکو اللہ فرمائی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا ما یو نبی نہ دے لے گلے دا سے یو رسول بزم کے تلا سے نہ دے لے گلے یو رسول یو پیغمبر مزم کی تدا سے نہ دے لی گلے الا نوحی الیہ مگر ہر یو لما دا وحی کرے رام ہر یو لما دا حکم و پیغام لی گلے دے انہو لا الہ الا انا خبردار صرف ہی کی اللہ عبادت بکید بل ہی چا عبادت بن کئے گورا الہ بئی کی یو منے اللہ بئی کی یو منے اللہ نہ سوا بل ہی سوک شریک اللہ سر نہ بولے لا الہ الا انا نشتا لائق دا عبادت الا انا مگر صرف زیمام نفعبدون خبردار چکل زو الہی میواز نفعبدون صرف ماتا عبادت کوا بل ہی چاہتا عبادت ہونے کی اللہ فرمائی اس نبی میں دا سے نہ دے لے گلے نبی مسئلہ خونا دا چی صرف محمد رسول اللہ علیہ ورکڑے دا صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام تبے ہم ورکڑے وا اللہ فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. یقینا مالک نوح علیہ السلام خپل قوم تام نوح علیہ السلام هم خپل قوم او قوم تما نوح علیہ السلام مامور کړو سمي ورتویلو فقال یا قوم اعبدوا الله اغا اعلان و آواز و نداو پکار دانو چه خلق مال شکرانے راکی اے خلق زریر خدم گرے مامانا خخ تاویزو نواخلے اجازے واخلے اے خلق زریر خاندان ولیم خبردار اللہ فرمائی دے پارنا بلکہ اغا اعلان کرو فقال یا قوم اعبدوا اللہ اے زما قوم صرف دی کیو اللہ عبادتوں کے صرف دی کیو اللہ عبادت صرف دی کیو اللہ حکم نو منے صرف دی کیو اللہ پاک نہ مدد غارے پہر مشکل کے وَلِمَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ دیو اللہ نہ مدد ذکر غارے چے سوا دیو اللہ نہیں سوک بل نشتا پا کائنات باندے دو الوہیت قابل مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اللہ نہ سوا غیر بتهم اللہ نشی جڑے دے ولیہم اللہ نشی جڑے دے نبیہم اللہ نشی جڑے دے خزو مور پلارم اللہ نشی جڑے دے استاذ و ملاہم اللہ نشی جڑے دے صرف یہ کیو الہ دے اغتا عبادت کرے الوہیت وہی دیتا چکلت یو شے اللہ سر برابر کے نگوئے کتا شرکو اللہ ہم حکم دے دیو مخلوق ہم حکم دے دا اللہ دا حکم پا مخی دیو مخلوق کو حکم تا ترجیح ورکول عین دائی دیتا عبادت ہوئی عین دیتا شرک و کفر وائی قرآنم دیتا کفر و شرک ویلے دے چتا دا اللہ دا حکم پا مخی دا اللہ دا مخلوق کو حکم لا ترجیح ورکو اللہ وی دا کار دا سے کا تو وی چنا لنے نراز کی گی شر جڑی گی فساد جڑی گی اور بیا دے گورم پیو پٹی پیو پولا باندے دے تمام دنیا راغستی نن مسلمانان دا توحید پا مسئلے جگڑ نکی خو پورو باندے ست و تباکڑل پخپل مابین کے قطار کے ولاری یو بلے پا مرے کینے ولی ورد اللہ دا توحید دا مسئلے نا زیاد ضروری دی علکہ دا پٹی پا اوبو باندے ستاسو جگڑی ننم پشور کو باندے پزمکے و پا جیداد باندے جگڑ را شیعگان طول عمر ہوئی چھ عمر کافر ابو بکر کافر عثمان کافر طلحہ کافر زبیر کافر تمام صحابہ کرام کافر تمام صحابہ کرام مرتد تاور سر جگڑ را نغلا عائشہ بیلے کنزلی کولی تاور سر جگڑ را نغلا عائشہ تیراندیوی العیاذ باللہ تاور سر جگڑ را نغلا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے بزاری خزاویلا تاور سر جگڑ را نغلا ستا پا دی ملکی کم کفر دے چی دوی ندے لکلے پا کتابونو کی اولی کل پا لیٹریچروں کی اولی کل ستا اللہ متعلقی ہوئے کہ اللہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے خدے ہم کل کل دروغ ہوئی ستا جگڑ را نغلا ستا اللہ تے جاہل ہوئے ستا جگڑ را نغلا ستا کلمہ دو جوزہ دا آغا پینز جوزہ جو رکھا ستا جگڑ را نغلا ستا آزان نداغا آزان مخالف دے جگڑ را نغلا ستا توحید نداغا توحید مخالف دے تا جگڑ را نغلا بلکہ آغا دے حد پر جسارت وکو آغا پا کتابونو کی ولی کل چھ زاغا خدے نمنم کم خدے چھ شراب خور و خلافاو تا خلافت ورکڑے ہو تا جگڑ را نغلا تا ملا تا ہم شریر ہوئے تا عالم تا ہم شریر ہوئے تا ما تا ہم شریر ہوئے تا وڑو وڑو مسلو باندے دا جگڑو خبر پور تکڑا تاوی چھ وڑی وڑی مسلی دی تفرقائی پا قوم کے واچا والا نند پشور کو کی دا ڈائی روپو پزمکا باندے جگڑ را یو طرف تا بل طرف تا صف آرائے تی شریر نشوے نند پوڑو باندے جگڑ را دا وڑا مسئلہ ندا نند پا ٹرانسپورٹ باندے حکومت سر جگڑ دا دا وڑا مسئلہ ندا ما چکلا حکومت سر مخالفت را غلے ہو تاوی چی خدے زورا وردے و حکومت زورا وردے نن چکلا ستا گاڑی نا 2.5 لاکھ روپے کسٹم گاڑی حکومت کافر ہم دے حکومت نجائز ہم دے حکومت غلط ہم کئی تور تا ولار ہم یہ تور تا کسٹم ہم نور کئی تا دا وڑو پا بریم ور سر جنگی گی لیکن افسوس خبر دا چی کم شیعگان اور کم خلق دا کفر اور دا الہاد خبری کئی یا کم مسلمانان دا اسلام پا جامع کے دا کفر اور دا شرک اور دا بدعات خبری کئی نتوئی چی مرا پا ورو ورو مسلو باندے قوم تباہ و برباد کر دیر دا افسوس خبر دا دی حکومت تا ہم دیر دا افسوس خبر دا دی عوام تا ہم
اللہ فرمائی وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. اللہ فرمائی کل نوح علیہ السلام اللہ جل جلالہ طرف نارا حکم راوڑو دو توحید مسئلہ بیان کرام. نو وقالو قوم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. خبردار تاسو خپل آلهه پرې نه دې کومه طریقم چې نیولې دا طریقه پرې نه ده. خبردار دا طریقه ټینګونی سے دا طریقه ګوره پرې نه ده. ولا تذرن ودا ولا سواعا. ود پرې نه ده لوی بابا او دا وی بابا او بابا یو پیرو. ود پرې نه ده سوا پرې نه ده یغوث پرې نه ده یعوق پرې نه ده نصر پرې نه ده. دا خو لوی لوی اولیاء دي ټینګونی سے. خبردار دې لمن پرې نه ده. نوح علیہ السلام تا وی دا سے جواب ورکو قوم لے دا سے خطابو کچھ گورا دا پیران پرے نہ دے. نوح علیہ السلام دا دعوت تکذیب کو چھے دے کم دعوت کئی العیاذ باللہ دا دعوت صحیح نہ دے. زمان مقصد دا نہ دے چھے کنی قوم دے حکومت سر پورو باندے خبر نہ کئی. زمان مقصد دا نہ دے چھے پر ٹیکس باندے دے خبر نہ کی گی. زمان خبر دا ضرور دے چې لکه څنګه په دې خبره کول ضروری دي دینه زیاته په توحید باندې خبرې کول ضروری دي. ستا قوم ستا علاقینا اهل الله او اهل القرآن والحدیث علماء کرام ایجنسی او شیو ټول کورمې کې هیڅ چاله دک نه ورسېدلی سوا زما د خپل قوم نه نږدې ګیر چاپېر. خو چې نن په شور کو باندې معمولي غونې ځمکه باندې تناظر غلې ده. ټول دنیا متحده ده او ټول د شر او د فساد دروازې کلاو شي دي. نو دغه څه دینه زیاته مسله ضروری مسله د توحید مسله ده. پکار دی چې دې باندې هم دینه زیات ریاکشن واغستې شي. زما مقصد دا نه دی چې باغی ریاکشن اغستل پکار نه دي. هر یوې مسلې باندې اغستل پکار دي. دینم زیات پکار دي. خو هغوی نه زیات د توحید مسلې زیات پاسداري پکار ده. حضرت هود علیہ السلام په باره کې الله فرمایي وإلى عاد أخاهم هودا. اور لگلے ما عادیانو تداغو اخپل رور حود علیہ السلام ناغس دعوت ورکڑے اخپل قوم تام. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے زما قوما صرف دی کیو اللہ عبادتو کے صرف دی کیو اللہ عبادت. ما لکم من الہ غیرہ نشتا ستاسو پارا بل الہ سوا دا اللہ نا. حصوک الہ نشتا حصوک حاجت روا مشکل کشا نشتا حصوک ما فوق الاسباب مدد کولو والا نشتا. صرف دا عبادت وکے. داود علیہ السلام عادیانو تا اخپل دعوت پیش اگر تا جواب کی وہی قالوا یا ہود ما جئنا ببینت قالوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. اے ہدا دا تساجی بلے ونے خبر کہے ما جیتنا ببینت تاخو اس دلیل پر مسئلہ باندے نظر آوڑے تمام معجزات فضل تاخو دسرا اس دلیل پر دے مسئلہ دا توحید باندے نظر آوڑے. وما نحن بتارکی آلہتنا اور نمنگ دا خپلو آلہو پہ خود ان کیو تب دیر تقریر نو دیر مسئلے ہو کے دیر خبری بمنگ تا جوڑے اور جوڑے کے ہلے بنے باؤ کے منگ دی پی جنو. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک تار تقریر اور خبر دو وجن منگ خپل پیران سے زدگان اور خپل آلہی باطل نشو پر خود لے. وما نحن لک بمؤمنین اور منگ ستا خبر باندی ایمان روڑلو والا یو. ان ستا خبر دروغ دا پدے باندی منگ ایمان نہ روڑو. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. او تتچرا خبر کئی زمنگ یو خبر اشتاوی تدا خبر زکا کئی چی تزمنگا
د پیرانو یا زمنګ د خدایانو آزار والے ان نقول الا تراک بعض الہتنا بسوء زمنګ الہو تعالی ټکر در کړی ټول ورځ دی پس خبرې کوي نو ځکه د دماغ خراب شوي دي اوس د یو خدای رټ شروع کړی دی چې خدای یو دی شریک نه لري لیونیه دا شریکان څنګه نشته خو د خدای پاک نائبان دي اولیاء الله دي اولا لوی خلقو دا د الله پاک نائبان دي پر وی زمین باندې نو بس دا خبره ځکه کوي چې زمونږ الہو ته پاگل کړی کنه قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين دی ورتوی جواب کې قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا آیت ایہود علیہ السلام آتا دے دو پارا راغلے چے منگا دا خپلو خدایانو نام منگا دا خپلو پیرانو آخونددگانو نام منگ دا خپلو معتقدو نام چے چاوانی زمانگا عقیدہ دا تا منگ دا غوی نوارے تا دے دو پارا راغلے نتا چے مقصد دمرا ناپاک چے منگ تا دا خپلو خدایانو نام دا خپلو معبودانو نام منگ اڑی نفاتنا بما تعدو نام تا چے کم وعدد کم عذاب کئے کم اور مطالب تمنگ لدا یرنا و زورنا را کئی چے دا سے جہنم دے او دا سے بلا تاسوس وزئی نوغی و توی فأتنا بما تعدنا تا چے کم وعدہ کئی نرا ولا غازا پمنگ باندے سچے کولیشی آغاو کا منتانن یریگو ان کنت من الصادقین کچرتا دا دعوی رشتینی کریوی چیز نبی اماو ما سردا سے دا اللہ عذابو نشتری نمانگا خوخ پل آلہا معبودان نپریدو نراولا سچے کولے شوئے کا سچے کولے شوئے کا فاتنا بما تعدنا قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباءنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين مخی نورهم جواب کئی نورهم کفار لیادی قالوا ورتوی اجئتنا لنعبد الله آیتو دیلو پارا راغلی ایہود علیہ السلام لنعبد الله وحده تا مقصد دارے چی من با عبادتو کستا پخلے باندی دی کیو اللہ تا مقصد دارے چی من با صرف یو اللہ تاوازو نکو دا بنووی چی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکه وما ملک دا بنوائی چا اللہ سر یو شریک شتے چا اللہ دا غم مالک دے اللہ دا غم رازق و خالق و قدرت دا اللہ لاس کے دے لیکن یو الہ شتے دے اگر دا اللہ پاک پسمکہ باندے نائب دے تو وہی چی منگ بدا خبر نکو دا مقصد دے چی منگ صرف دیو اللہ عبادتو کو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ تا مقصد دارے چی دی یکی اللہ عبادت بمن کو ونظر ما کان یعبد آباءنا اور کم سل چی زمان پلار نکا عبادت کول کم سیزونو تا چی زمان پلارو نکا سجدے کولے کم سیزونو چی زمان پلارو نکا اعلا و ارفع بلل اغب من پریدو تا دا مقصد دے نفاتنا بما تعدنا سوادہ چی من سرد عذاب کئی سچی کولے شیاغاو کا ان کنت من الصادقین کچرے ترشتنے انہیں ابو یہود علیہ السلام تریچی ترشتنے نہیں نو دا موائی چی سر منتنن خلق دروغ جنوائی ماو تالا خلق گوتے ہو گئی چی پنچ کے رہے شوئے تا نمک کے 1,24,000 انبیاء دا دا گوتا ہو گئی شوئے دا سعادت تے دا خون ایک بختی دا چی دا چا جگڑی پسمکو دی دا چا جگڑی پا پیسو دی دا چا جگڑی پا ورو دی دا چا جگڑی پا لکانو جنکو دی زما استا جگڑ خلق سر دا اللہ پا توحید دا دا یجوز دا لا یجوز پا مسئلے دا زویم عوام مشو کوا زویم چی گورا پا قرآن خوراک مکوا زویم چی دا غریب و عوامو پیسے پکار دے چی دا غریبانو عوامو جبل ورشی زکاة اللہ دا غریب دا پارا پا ماوتا فرض کرے دے حق دا غریب لا ملاوشی فطرانو سرفیان لا غریب دا پارا پا ماوتا واجبہ کرے دا پکار دے چی دا حق غریب لا ملاوشی سقاط یا فدیہ پا پتا باندی دا غریب دا پارا اللہ پا ماوتا باندی خوا پکار دے چی غریب لا حق ملاوشی خنن خلق وئی چنا من زرما طول زما عائشہ بے باندی جگڑ نشتا صحابہ کرام باندی جگڑ نشتا کلمہ دا توحید جگڑ نشتا دا دنیا متاعن قلیل
په پیسو په دولت په ځمکه او په جایداد باندې جګړه ده نو ما تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یو عجیب شعر ویلے اغیر رضینا قسمت الجبار فینا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم وی رضینا قسمت الجبار فینا وی زمن پہمین کی چا اللہ کم تقسیم کرے پدے تقسیم بانے من دیر زیاد خوشحالے ہو اللہ چی کم تقسیم فرمائے لے دے دے تقسیم بانے من دیر زیاد مطمئن ہو اور دیر شکر گزارے ولے لنا علم وللجہال معلوم اللہ تقسیم دا سی کرے دے چی منگلہ اللہ علم را کرے دے وہ جاہلانو اللہ مال ور کرے دے نو دیر تقسیمی کرے دے الحمدللہ منگلہ خشے ملاو دے علم دے او جاہلانو تا دی مال ملاوی منگ مال لے پکار نو تاسم دا سوائے چا الحمدللہ دا خدای دیر خط تقسیم دے دا چا جگڑے پا دنیا و پا دولت تی دا چا جگڑے پا پولے و پا پتی باندی دی زما استا جگڑا دا اللہ پا دین دا اللہ پا کلمے دا توحید پا مسئلے دا زما استا کچا سر نلگی دا اللہ دا پارم نلگی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ دا وجنم نلگی نن کا زچاتا دوست وایم ناغت زد اللہ دا یو والی دا وجن دوست وایم چی تا زکا زما دوستے چی تا دا اللہ یو والے منے تا جنگ و جگڑا پا پلی پا پتینا بلکہ دا اللہ پا توحید باندے دا زما ور سر دوستی دا ستا ور سر تعلق دے لیکن اب چا سر زما استا دشمنی دا کم خلق چی دا اللہ دا وحدانیت اور دا اللہ جل جلالہ دا سبحانیت دا مسئلے منکر دے یا دا منکرین ملگرے دے یا دا منکرین تائید کئی یا دا توحید مسئلے تا پا عملاً یا ہغا عملاً یا معنن یا خفیتاً یا جہرن اگے مسئلے تا دا تخفیف نظر کئی زما استاور سر دشمنی دا اور حکم دے دا اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اللہ دا پارا دوستی دا اللہ دا پارا دشمنی بس دینا کا تا خبر نشتا اللہ فرمائی دا مسلام صرف نوح علیہ السلام و حود علیہ السلام تمانا والے گلے حضرت صالح علیہ السلام تو ہم دغا سوام وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا سمودیانو تمادا غیور صالح علیہ السلام لے گلے ہو قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اغفل القوم تووی اے زما قومام اعبدوا اللہ صرف دی کیو اللہ عبادتوں کے صرف دی کیو اللہ پہ وحدانیت باندے جنگ و جگڑوں کے صرف دی کیو اللہ پہ یجوز لا یجوز مسئلے باندے تعلق جوڑو ران کے وَلِمَّا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ زکا چستاسو الہ بغیر دا اللہ نام نظمکا ستاسو الہ دا نجیدادو کانی پولی پٹی ستاسو الہ دے صرف اللہ الالہ منے اغورت جواب کیوں یا صالح قد کنت فینا مرجوا اے صالحہ تانا زمان دیر زیاد امیدنو تخو من دیر خسر بللے تالا زمان دیر استرگی دیر توقع گانے موے منگوے چی دا سرے بمولاشی منگل بچرتا فیدہ ورسی منگوے چی تب منگل خخ تاویزنو کے او بچی بدم کرالا منگوے دے دیر لرے تلے دے سبق بہو آئی نورا بشی زمان دکلیو دخزو دبچو پکار براشی قد کنت فینا مرجوا تانا زمان دیر زیاد امیدنو قبل آزاد دے مسئلے دے چڑلو نمخ کے تاچی دا دا شر مسئلہ نوکڑی تاچی دا دا جدائے مسئلہ نوکڑی تاچی دا وڑے وڑے مسئلے نوے راغستے تو دیر زیاد منگتا محبوبے تانا زمان دیر زیاد توقعان توقع گانے خمنگ اس پتا منگتا ولگی دا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا تا مقصد دارے چی منگ با عبادت نکو حق چالا چی چالا زمان پلارو نکا عبادت کرے
تمنگ منکے دا حق چا عبادت نام چاہتا چھ زمن پلار ہونے کا عبادتنا و شکرانے ورکڑی وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ نبی صالح علیہ السلام خپ قلاو غگنو باندے واورام اننا لفی شک مما تدعونا الیہ تو چکنے مسئلے طرف تمنگل دعوت رکھے تو چکم ترتیب طرف تمنگل دعوت رکھے کم وحدانیت طرف تمنگوارے منگ پاگے کے دیر کلک شک کولو والا یو کلک شک تے زمنگ جداتا دروغوائے دا مسئلہ تا دزاننا جوڑا کڑی دا منگے نمنو صالح علیہ السلام تم دغه بیزتی پہ ملاو شوئے ابراہیم علیہ السلام خپل پلار توئی ابراہیم علیہ السلام متعلق اللہ والفرمائی چاہ دا شکرانی سی چیرا غب چرتا دا خرابی آکے دے ولو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ویاد کا ابراہیم علیہ السلام اغدر رشت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے زما پلارا تولے دا حق چا عبادت کئے لا يسمع چا غاہی تور دل کولے نشی کانے دے بوتے جوڑ کرے دے اغلب آواز نہ کئے قبر لروانے قبر لا آواز نہ کئے چے ما سر مدد کام علی رضی اللہ تعالی عنہ پا کفہ کے پروتے دے دینا ورطا یا علی مدد چغوائے کلا دے دینا بغداد تا چغوائے چھے اے دا بغداد شاہی میرانا کلوئی چھے یا عبدالقادر جلانی کلوئی چھے یا پیرا بابا اللہ ابراہیم علیہ السلام فرمائی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولداغ چا عبادت کئے چا غان اور دل کولیشی ولا يبصرون تاحق زین گوری دی ہوئی چنا قبر لورشی آغا چنچنو چنچرم پیجنی چنچنو چنچرم پیجنی ہوئی نر خزم پیجنی نچی چرچر چنچرم پیجنی بیا دمرا مقبری لچی تا خزب وزے اور دا تمامی دنیا پردی مردگان پکی پروتی دا خطوس تا خزب یاوینی اور دا گوی دمرا تیز نظرم لگی چی نرو خزم پیجنی مقصد دارے دا پارو نا دنم نظر لگی نو بیا خطو سوچو کدے خدای باندا تا خزان بیوابا واشاولو زان دے و شرمولو دا پختو رسالوں نے دا مسئلہ ذکری و دا کئی اللہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام ورطوئے ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر دا حق چا عبادت ولی کہے چا غوی کی ندلی دلو قوت شتام دا حق چا عبادت ولی کہے چا نا غوی کی دلی دلو داور دلو قوت شتام ولا یغنی عنک شیئا سوال پیدا کی گی چی ٹکتے لیدل اور دل خو نشی کولے لیکن یو تصرف خو کولے شی گان غزین شکل آغا خپل مرید تا نظر دا کرم ہو کی نو لوئے بلانے بچ کی خپل مرید پا لوئے غم باندے گرفتاری چی غزین والا آغا نظر دا کرم ہو کی وہی بس آغا مریدی چی کم دے بلان اخلاش ابراہیم علیہ السلام ورطا فرمائی گورام ولا یغنی عنک شیئا کلچ اللہ تعالی دیو سشی ارادو کی دا بد ورسولو اللہ تا باندے دیو تکلیف ارادو کی ولا یغنی عنک شیئا اپنا اس طریقے سر نشی خلاص والے اسے بے فیدے لے گی آئی آواز نور تکے بیا ورطا پلار وی قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم زمان دیر ملگری دا سشتا گورے زمان دیر ملگری دا سشتا چی توحید پا مسئلے کے پلار مخالفی خلق زمان متعلق ہوئی چی مفتی سے اپنا پلار مخالف دے الحمدللہ زمان پلار دا توحید دا مسئلے مخالف نہ دے گورا دا شبم ختمہ کے کریشی دا خبر تاسو تم چاکری معلوم خلق پا کاغذونو باندے را لگی کلا کلا پا دے لیٹر بکس کے دا سے ختم سوکوا چی بلا رچاوی وڑا کنی پرچا پا کیا چولے ہو وہی زخب پا ایگم چی تب پنچ پیرے او کافر ہم یہ میں خدا بس چی تا دمرا لوی مفتی او دمرا لوی عالم یہ چی تا ما کافر ہے او دمرا خود زڑور مفتی چی زدہ تا پا لوڈ سٹیکر وائم چی بیدتی مشرکا
شرک کئی و بدعات کئی کو لوڈ سپیکر در توایم یواز اتنا تا اغا طول خاندان آوری تیم آوری تا مشران هم آوری تا ملگری هم آوری تا اغا باڈیگارڈ هم آوری اور زدل تناسم سرگند باندے ویم چی بدعات کئی مشرکی شرک کئی نجائز کئی حرام خوری اور تپت کو نہیں کاغذ ویلی کسی پنچ پیرے او کافر هم یہ دمرا خود زڑاوری تدا اللہ کچری تو واقعی مسئلہ حق بولے تو دمرا نارے نئی تو دمرا تکر سڑے تو تالا دا مسئلہ حق اخکاری چیر دا مفتی سے واقعی پنچ پیرے او کافر دے بیا تعالی مخامخ راتلل پکار دی منگوری شیعگان تا کافر ہوئی کنا پا لوڈ سپیکر وائی کافر ورطا ہوئی سوک سی ابو بکر عمر و عثمان اور تمام صحابہ کرام تا کافر و مرتد وائی عائشہ بے پسی کنزل کئی قرآن کریم تا محرف کتاب ہوئی خلفاء راشدین تا شراب خور خلفاء ہوئی اللہ تا جاہل و کذاب وائی العیاذ باللہ داسی سڑی تا منگ ببانگی دہل وائی چی کافر دے تسڑے یو مالا کافر ہوئی آغم پا دی وڑاوانی پرچوانی ویلی کی پت آخوا دے خواہ گولے بے ڈگی لوا چاہے تب دے دین سا خدمتو کی یار جرأت خدا رے چی مالا مخامخ راشی رتوائی چی تداسی زتا سر جگڑا خو نکم زخو یو مسافر سڑیم زخو یو بے سوکا و بید بڑی گاڑا انسانی ہم ایس سوک نلرم تتر زمن لارے تربوران لارے لو قوت لارے حکومت بدر سرئی ما سرئی کیو اللہ را سر دے چی راشی ما توائی چی کافری زبادر توائی چی پس خبر نو کتن نروی بیا زما دا خبری جواب ہوگا والو پوری والو ڈزی کول مرد آخو آسان کر دے تقریب دارانو کر دے نو خبر میں دا کولا چی اللہ فرمائی نو قسم دے پس شروع کرے ہو چی خلقوئی مفتی سے پلارم دو مفتی سے مخالف سے زما پلارو گوڑے پا برندہ کے ناس تے الحمدللہ ہر جمعی منز ما پسی کری تولے مسئلے آوری بیا ہر ٹائم کی تاسو دا غنا تپوس کولے شی مخالف نہ دے الحمدللہ خوکا دے چا پلار دے چا مخالف وی دا توحید مسئلے پا وجبان دے توحید بچے موحیدی دا اللہ دا یوالی مسئلہ کئی پلار یا مور یا خور یا خزا یا سوک مخالف وی تینا نو آگا دی پا دے آیت باندے غورو کی ابراہیم علیہ السلام نا پلار مخالف ہو نبوت کے فرق نہ دے راگلے ابراہیم علیہ السلام تپلار دمکیانے ورکولے دپلار لا دمکیانے ورکولے قرآن ابراہیم علیہ السلام باندی ہی سرد نہ دے کرے قرآن دانی ویلی چی دیر خنبی و خو پلار تینا خفودے نہ دی ویلی انہو کان صدیقا نبیہ دیر رشتین نبیو ایک شک و شبہ دا غپ نبوت کے نوا کامل نبیو کامل زبردست نبیو بلکہ دا انبیاء پلارو دا انبیاء روحانی و جسمانی پلارو بابای ملت و لوئی حالان کے پلار تینا مخالف ہو اور پلار سر غٹ غٹ مناظرے و مجادلی تیری شوئی جیت کہ اللہ فرمائی کلچ ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا ہوئے چھے اے پلارام ولید مختلف آلہ و عبادت کئے کلا یو سڑی نوائی چھے فلانی بابا دا سے فلانی مولی سے ابدا سے وی خوبی بکنا فلانی جماعت کی سنت و نبات پا جمع دعا کی گی خوبی بکنا حلکہ فلانی جماعت والا سڑے پیغمبر دے چھے آگئی کئی تو وی چوی با یا فلانی جے والا فلانی پیر سے درویشتم صورتنا ویل خوبی بکنا نو والا آگا سا پیغمبر دے چھے آگئی وی نو آگا بوی آخو دیر سکئی نو بے تو وی چوی با تک حق زی کیوی چی کلا اللہ اور رسول فرمائی دی اللہ اور رسول یا مجتہدین و دو مذہب فرمائی لی آگا بوی بالکل آبا تمانی زبیں منم اجدا خبر ہے چی دیر نمانی نو اللہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام پلارتا ہوئے چھے ولی تدلا سے خلق و عبادت کا عاجز خلق دی پلار ورتوئی اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم آیا تما اڑوے اے ابراہیم اخپلو خدایانو معبودانو پیرانو نام تما پیر صاحب نہ تما اڑے دا سے معلوم شو چتا مالا چل دے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم اے ابراہیم تما دا اخپل معشوقے نہ اڑوے اخپل پیر صاحب نہ اخپل معبود نہ ما اڑوے لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا
لئن لم تنتهي کچر دے خبرنا من نشوی دا کمی قصے دی چنوی نوی شروع کری دی لئن لم تنتهي کچر دے نمن نشوی لأرجمنکا یاد ساتا ضرور بضرور لأرجمنکا تاکید سروئی ضرور بضرور بازب پکانو باندتا سنگسار کما صاب در نو باسم لأرجمنکا مربد کم ابراہیم وحجرنی ملیا مانا اغڑے گا مخنا میں لرے شاکور نوزا گورا مانا جدائی اختیار کا ما سر پیوزے موسے گا وحجرنی ملیا ہجران اختیار کا جدائی ابراہیم علیہ السلام نپلار مخالفو قالوا من فعل هذا بآلهتنا ابراہیم علیہ السلام پلار توئی چھے گورا زما پخلے باندے تدخپل بوتان تخپل پیران نپرے دے کنا اگر توئی چھے پریدلو خبر مکا کور نو زبار پکانو باندے بار کما اگر توئی چھے گورا ستادا آلیہا ہیت نشی کولے اگر چھے خلبری کبشی وی خاص استا آلیہاو باندے استا دمرا باور دے زمانے پا خدای باندے قسم ولاکیدن اصنامکم زبستا دے آلیہاو تابوتانو تا چل و خیمام تو وی چه رخلک گئی ودرے گا زبدویتا و خیمام ابراہیم علیہ السلام لاڑ داغوی بوتانو پسے تبر رواغستا ٹکڑے ٹکڑے کرل ٹولے ٹکڑے چانے پوزے ماتے کڑے چانے غوگونا مات چل چانے سترگی ویستے چانے ورمی گونا سٹونا وال تبر یوڑو آغا مشر پیر سے پو وگا باندے کے ہو سو بوئی چھو گھر سمر لوئی دے شرکارے ہوکو حلکہ دا توحید کارو کو ماوتا کی ایمان و غیرت نشتا چی دا دنگ دنگ قبرونا چی دا کم باندی شرک کیگی دا لو دیوالونا تینا راتاو دی ماوتا کی غیرت و ایمان نشتا کنی دا ورانا والغواری پیغمبر علیہ السلام اخپل دور کے حضرت علی سے ابلاو امر کرے ہو چی زتالا دا امر کوم چلار شا چرت دنگ قبر پرے ندے اللہ سویتا مگر برابر کا لویش قدر دے اچتی بس نور مپرے دا بیا ابو الحیاج اسدی تا حضرت علی سے پخپل خلافت کی وئی چیف آف آرمی سٹاف کو حضرت امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کی اغا ابو الحیاج اسدی تا وئی چھے ابو الحیاج اسدی زتا حق کار باندے نہ لے گم چھے پا کم کار باندے زا پیغمبر علیہ السلام لے گلے ہوں اغا ورطی چی سو وی لار شا پا دے علاقہ کی چرت چی دنگ قبرون دی یا چرت شا بوتان لگولی دی کم زے چی دا شرک اڈائی شرک اڈائی خودوری جاتی دی کن چی کم زے کی دا اللہ نا سوا دا بلچا عبادت کی گی ہر طریقہ سر چی کی گی نو عزتا نلی گم چی آگوی پس لار شے و چرت یو بوت تمثال یو فٹو پرے ندے و چرت یو دن قبر پرے ندے منگر ورانے کی زمن کے سر برابر کا صرف یو الوشتے تے و چرت زمن ستاسو علاقہ کی داوم یو رواج دے چی دا قبر چی کم دے دا درے درجی کتا سو خیال کرے گا نا زمن کے نا درے لاسا دیوال ورتکل ممنوع نہ گورا درے تاک درجی تک تیس باقی نشتا خود طولو نہ بہتر قبر آگا دے چی صرف یو لاس دیوال تیرا تاوی بس یو لاس دیوالی او دا سی چت گونے جوڑوی چیوال لوس قدر او چتی بس اللہ فرمائی چی کلا غور تا بوتان ٹوکڑے ٹوکڑے کرل نا غوی راغل اخپل بوت خانکی بوتان اولی دل اخپل پیر سے بے اولی دو چی پلنچر ورطویشتے دے نقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين چگے شروع کرے ماتم یہ شروع کو چھ زمن دا خدایانو سر چا دا سے کار کرے ٹکڑے ٹکڑی کڑی دی من فعل هذا بآلهتنا دا چا زمن دا خدایانو سر دا سے ظلم کرے او گورا ٹکڑے ٹکڑے پرات دی او گورا نازنین نازنین اندامونا استرگی تینا استی دی بار پرتی دی سنگ دانوانا پرات دی سنگ دانوانا ماتا میں شروع کشی اگن انہو لمن الظالمین دا خوڑیر لوی ظالمان دی پا پستول یا پشن کوپ سڑے سڑے اولی پلنچر سنگ وشتلیشی گورا دا ٹکڑے ٹکڑے کرے نقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقالوا له إبراهيم یو بل سر پس پسے شروع کو شیرت دا سے یو نوجوان ہو منگا غن دا سے خبر اور دلے وا خبر روزانہ پدے زمنگا پیران او سبزدگانو پس باغ گید خبر روزانہ دے دوی بد بیان اول یرا دا کار معلومی گیا غسڑی کڑے دے
روزانه باندې بازارونو کې ګرځیدل، کله به وی چې زما وګوره دوی سره ګورم، دوی له بازار خام، کله به خبره کوله، کله به وی چې هغه اوریدل لیدل نشي کولای، کله به وی چې لا یغنی عنک شیئا، مدد در سره نشي کوي. معلومیږي دا هغه پنځپیری دا کار کړي. یقال له ابراهیم، خلق ورته ابراهیم وای، مجهولی څنګه سره یقال له ابراهیم، خلق ورته ابراهیم وای، دا سینومی په ابراهیم باندې یادېږي. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. رائے والے میدان تا رائے والے چټولې وګورو چې کم نمونه سره دی چې زمونږ د پیرانو برخلافي کړی دا چې کله راوستو کېنولو ورته وی چې تا دا کار کړی دی، هغه ورته وی چې دا مشر نه تاسو کې دی سوي. مقصد دا و چې کني تاسو ته دومره عقیده ور باندې دا نو پکار دی چې تاسو ته حال وایي کنه چې دا مړه دار غله او ظالم ټوله ټوکړه کړ. هغه ته چې دا خبرې نشي کوي، دا خبرې نشي کوي، حال نشي ویلې، او ما د بوتان ماتول او زه نشم منه کولای چې موږ ولې ماته موږ د ټوله علاقه خدایانو. نو بیا داسې خلق لا عبادت ولې کوي، تباہ او برباد شي. هغه چې کله قانون دار د مشرکانو، د منکرینو، د حاسدینو هر دور کې شي چې کله هغه په جواب کې پړشي حق مسئله په مخ کې هغه سره دلیل نه هغه بیا په ظلم او په بربریت باندې وتراوي راوي نشي جله واچوي وطن نه وشړي کوټه ورته وسوځوي. دا خبرې ده شوی. هغه حرقوه وانصروا آلهتکم، حرقوه ويسوځوي ورته کې چې دله پته ولګي مړ. وانصروا آلهتکم، د خپل پیرانو د خپل خدایانو مدد وکړه، مدد. وانصروا آلهتکم، نږدې شه بالکل باران د خلک تنګ دي، ټول نږدې شه خط تنګ کینه منځ پورې کېدای شي چې بیا خدای پاک اسمان شین کې نږدې شه ګان کا پر پښتو نه پوهیږي. حرقوه وانصروا آلهتکم، ورته وی چې وسوځوي ور ولا ورکه. دا څنګه پیغمبر دی چې د زمنګ خدایانو ته دومره زیات بدویلی دي. وانصروا آلهتکم، د خپل الہو مدد وکړه او ګورا څنګه ټوکړې دانه پراته دي. نو الله جل جلاله فرمایي چې ابراهیم علیہ السلام هم دا مسله کړې و او قوم ابراهیم علیہ السلام پس هم بدر دی ویلې. لوط علیہ السلام متعلقم اللہ فرمائی قال فما خطبكم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لوط علیہ السلام هم د توحید مسله بیان کړي وا، هغه قوم ظلم او بربریت باندې اتراو شوی او بیا د لوط علیہ السلام نه فرمانه د وجنا الله ور باندې عذاب راوستو. شعیب علیہ السلام و الى مدین اخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. مدین ته الله پاک شعیب علیہ السلام لګلو، هغه خپل قوم ته وی اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، صرف دی کیو الله عبادتو کې نشتا د الله نه سوا بل الہ. نو خلق ولا جواب ورکړو قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. مستكبرين واغا متكبرين مشران ورتوي د قومنا لنخرجنك يا شعيب وبد باس منغا د خپل قومنا خپل علاقین بده بدر کو او اوت بدی کو صرف تانا والذین آمنوا معك چاچه تا سره دا مسله قبول کړی دا غوی به هم در سره بارو باسو. تابم خارج کو د ملک نه قوم ولا خلق هم در سره بارو باسو چې دا کم در سره ملګری دي. او لتعودن فی ملتنا، یا خو فورا دا خپل دین طرف ته دوباره رواوړه.
کمی طریقی او کم رسمنا رواجونا چی من کو دے طرف تا دوبارہ رواورا یا بتا استا ملگری ٹول بنا علاقے نو بس تو خبر میں قالوا یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب عجیب خبر دا چستا منزو تالا دا امر کئی چی منگ با دا اخپل پیران اخپل آلیہ اخپل معبودان پیدو دا سنگ منز دستا دا سنگ عبادت دستا چی تالا دا وئی چی دا خلق دے آلیہ و عبادت نمنکام. سفیان خودیرو مر دا تا سنگ سلور میاشتے ولگولی چی وسماتا وئی چی قبرونو باندے متاویگا تاما لکم دینا یو کال ولگولو چی تماتا وئی چی اللہ ہر سکولی شی اللہ ہر سکولی شی مخلوق اس نشی کولی مرت رکم دینا راغلی وئی دو ورځو تبلیغی. اللہ فرمائی ورته ہوئی چی تعالی خپل مونز دغا دستا توحید تعالی دا امر کئی چی منگ بد خپلو پلارانو دنکونو معبودانو تا عبادت نکو او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا تا دا خیال دے چی منگ بخپلو معلومو کی آغا کار نکو چی کم زمان خوخ دے منگ بخپل معلومو کی چی سنگم خوخی تصرف کو چالا زمان خوخی ولا ورکو ستا پا دے کے سکار دے. موسیٰ علیہ السلام مبارک من اللہ فرمائی وَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. گورا ما چکم وحی در لگل دا واورام زداوی مچی نستا لائق دا عبادت سے وادمانا ذیکی اللہ یمانو فعبدنی صرف زما عبادت کوام واقم الصلاة لذکری گورا دا مون قائم کا زما دا یاد اولو دا پارا ما پک یاد کا نو زما مقصد دارے چی دا مسئلہ صرف ماو تعالی ندر آگلی بلکہ دا مسئلہ دا آدم علیہ السلام دا زمانے نا ہم زڑا مسئلہ دا اللہ دا یوادی مسئلہ دا توحید مسئلہ دیر وقت نے او زڑا مسئلہ دا اور ہر دور کی چکم نبی پورتا کرے دا تو قوم کے ورلہ دا سے خلق را پورتا شوی دی چاگوی دا ضرور ورطویلی دی چی تا نوے مسئلہ را استلے دا دا لکل چارا لگلی دی خوب دے زنک پڑے گا مکیدیشی جنات پی پوشی نو عزیزانو مسئلہ میں صرف دا کولا چی دا توحید مسئلہ دیر زڑا مسئلہ دا ہر نبی چی پورتا کرے دا ہر نبی سر اختلاف را گلے دے ہر نبی سر خپل قوم جنگ کرے دے لگ کسان نبی پس پاتی شوی دی کلا درے کسان کلا لس کسان کلا سل کسان کلا زر کسان نور طول قوم پا لکونو پا زرگونو باندیتے نا خفدے اور اغی سر خواب بدا اور آشا دیر سے بندہ کرے دا عزیزانو دا جرأت پیدا کے چھ دے مسئلے کے خامخا کنزلی دے کی بدر دیوی خو زمانگ استاسو دا ایمان پکار دے چھ اختر کو نو قوم و خلق پس بینکو دا شریعت مطابق دے کو دا طولم دا ایمان دے کن طولم دا ایمان دے کن دا سینا چی دلتا ما سر سرون خوزوی علتا ہوئی سر بیدا سی دا سی کہے دا بے ایمانی دا گورا چی شریعت ملنے دے کلیمم ویلے دا نو اختر چی کو دا شریعت مطابق بکوئی چا سر بینکو رجا چی ساتو دا شریعت مطابق بکوئی چا سر بینکو غم و خادی چی چا سر کو دا شریعت مطابق بکو غلط رسم و رواج کی باغوی سر شرکت نکو جنازہ چی کلا دا چا دا مڑی وکو جنازے لبا ورزو دار چا جنازہ چی خوچ سنگ جنازہ وشی جنازے نباد دی کتا خیال کری راغون شی سوک دعاگانی کئی و سوک ورطا دوبارہ لاس وچتای جنازہ چی وشی جنازے نباد دو لاس وچتاولو سو ضرورت تے خو تازیت وشکا نباد جنازے نخ تازیت ستا دی بیا ورطا راغون شی اور زمان دا ملگری شی دلتم سرون خوزیلتم بیا ورطا رکینی یا شکارون مارون راغون کی او دی ورطا رکینی یا یو مرے پروتی مولا پاسی مسئلے کئی نو دی ورطا کینی دا تاسو وعدو کینن اللہ سر و ما سر چی کم جنازہ کی شریک شے چی دا شرع خلاف جنازہ چی پراتئی کدے دا جنازے دا پروتی پا وقت کی دعا کئی او کا مسئلے کئی کا جرگہ کئی کا خاور دا میتاسو باور سر نکرے وعدم دا طول وعدہ دا سے مضبوط وعدہ لوز اللہ سر ہوکے سر پدے باندی نکی گی گورا پدے باندی با اللہ تاسو نیسی نو خپ اخلاص سر دعا ہوکے واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا معهم
واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. الہ العالمین دا حاضر جمع ایمان سلامت کے پروردگار عالم چاسز حاجتونه شریعت پورا کے یو کس پرچرا لے گلے و دو کسان نمونہ پکیو سے دعائے غفت رب العالمین ہر قسم حاجت شریعت پورا کے بل کس دعا غفت و اگرم دعاو کے پروردگار عالم ہر قسم قرضون اخلاص کے پروردگار عالم سمر کسان چو قرضداران دی رب العالمین تے دا قرضون اخلاص کے پروردگار عالم سوک چو روحانی و جسمانی بیماران دی شفاء کاملہ